دلته څو واره پورته شوي دي سلګۍ مرکز خلود د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه د مازیګر پرسنل په نظام ترتیب او تاسو د معاینې یاد لري. راتلونکی د مازیګر استاد بلال محمدي. اشغال چغر دی په شکستو شوی دلته به هیڅ کله شړی نشي وړی د نړۍ دلته څو وار پورته شوي دي سلګۍ د نړۍ دلته دفن وي څو یاغي امپراتورۍ د نړۍ. قلاردوی 313 وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یکی از قلاردوهایی است که همیشه مجاهدین آماده باش برای عملیات‌های شبانه روزی دارد که این بار 450 تن از مجاهدین خود را با تمرینات 2 ماهه فارغ داده است و این مجاهدین با تمرینات سخت و نفسگیری که سپری نمودند توانستند در بخش‌های مختلف از خود جانفشانی ها نشان دهند و در مدت این 2 ماه تمرین توانستند که رضایت رهبری این قلاردو را کسب کنند. د دې هیواد اصل بچی په شریعت مېندي د دې هیواد اصل بچی. افغانستان اسلامی امارت د 314 مرکزی قلاردو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قطعه ده. دا قطعه 450 مجاهدین پکې وروزل شول چې دا مجاهدین د مختلفو ولایتو څخه دي او موږ په